یوه بله داسې ګناه چې زموږ او ستاسې په ټولنه کې ډېره زیاته عامه ده او خلک ډېر زیات په اخته دي او بیخي یې داسې بللی دی لکه ګناه چې نه لري او حالان کې هغه کبیره ګناه ده او حرام عمل دی. هغه د خلکو غیبت کول دي. ګورئ په کورونو کې ښځې سره یو ځای سي، دوه نارینه سره یو ځای سي، مازدیګر وخت کې بعضې خلک سره راټول سي، یو ځای سره کښېني، بس د دوی دا مجلس د نورو خلکو په غیبت باندې ګرم وي او دا مجلس د نورو خلکو په غیبت باندې ښه جوړ وي. او حالانکې غیبت هغه غټه ګناه ده چې په قرآن عظیم شان کې منع ځین راغلی ده او هغه غټ ګناه ده چې د غیبت بخښنه هم الله رب العالمین نه کوي که څه هم 100 واره معافي ځینې وغواړي، ځکه غیبت کې د انسان حق طلب سوی دی، د انسان حق ضایع سوی دی. تر څو چې هغه انسان معافي درته ونه کړي، الله رب العالمین معافي او بخښنه هم نه درته کوي. او غیبت هغه عمل دی چې د انسان نیک اعمال د خیر کارونه ټول بربادي. امام ابن حجر الهیتمی رحمه الله یو روایت نقل کړی، وان رجل لیؤتی کتابه منشورا، یو سړی به د قیامت په ورځ باندې داسې راسي کتاب غوړېدلی په لاس باندې ورکول سي او د ده په دې عملنامه کې په کتاب کې به هیڅ شی نه لیکلی. فیقول یا ربی فأین حسنات کذا وکذا، الهی زما هغه نیک کارونه د خیر کارونه پلانی و پلانی پلانی دا کم دي، په عملنامه کې خو مې هیڅ شی نسته. الله رب العالمین ورته فرمایي محیت باغتیابک الناس، ستا د عملنامې څخه ستا هغه نیک اعمال محو سول، ډیلیټ سول، خراب سول په دې وجه باندې چې تا په دنیا کې د خلکو غیبتونه کول. نو غیبت یو د هغو اعمالو څخه دی چې ته به خبر نه یې ستا د نیک. نو غیبت یو د هغو بدو کارونو څخه دی چې ته به خبر نه یې ستا د عملنامې نیک اعمال به ټول برباد سوي وي. نو لهذا د غیبت څخه موږ او تاسې ټول باید ځان وساتو. دا معلومه ګناه ده او هر څوک په پوهېږو، خو بیا هم په دا ګناه اخته یو. غیبت دې ته وایي د بل مسلمان داسې یو څه دې ذکر کړل د هغه په غیاب کې، د هغه فصله چې هغه دا نه خوښوي چې دا خبره په ما پسې وسي، د هغه په غیاب کې د هغه نه یې خوښه چې داسې پسې وویل سي او تا پسې وویل او تا هغه خبره وکړل، نو دا غیبت بلل کېږي. راځئ ټول له دې څخه توبه وباسو او په کلکه ځان ځینې وساتو چې بل یو په دې ګناه باندې اخته او غیبت کوي، هغه لاره وګرځوو چې مه کوه. دا کبیره ګناه ده، حرام کار دی، په دې څخه ځان وساته. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.